ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم د خپل هیواد څخه وتلی دی خو بیا هم خپل هیواد کې لاسوهنه کوي او د افغان ولس په ګټه کارونه کوي. طالبانو د پولیو واکسین بند کړی دی چې ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ورته غبرګون ښودلی. ډاکټر صاحب غني ویلي دي کور په کور د پولیو واکسین د تطبیق بندولو خبرې کیږي. طالبان باید دغه بندیز لرې کړي. هغه ویلي که طالبان بندیزونه لرې نه کړي نو افغان ماشومان به لا هم ناروغۍ ته ولاړ شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او په ورته مهال یې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رسنیو له قوله کور په کور د پولیو واکسین د تطبیق ممانعت خبر ورکړی او دغه کار یې خطرناک بللی دی. ښاغلی غني د طالبانو نظام څخه غوښتي چې له دې ناروغۍ سره د غوره مقابلې لپاره غوره لاره چارې برابرې کړي. د روغتیايي په برخه کې جدي ستونزې او دا شان مصایبو ستر عامل د علم او زده کړې د کچې ټیټوالی دی او یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د فني او مسلکي زده کړو د ودې لپاره مؤثر ګامونه واخلي تر څو هیواد مو له احتیاجي فقر او مرضونو خلاص ومومي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر شرې.